پلس اکسیمیټر څه ډول آله ده؟ په نړۍ کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره ډېر شمېر عام خلک له طبي اصطلاحاتو او کلمو سره بلد شول چې یو له هغه د پلس اکسیمیټر په نوم آله ده. پلس اکسیمیټر د کرونا پر وړاندې د مبارزې یوه مهمه وسیله ده چې اوس مهال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ډېرو کورونو کې شته، چې د دې آلې په مرسته په وینه کې د اکسیجن کچې معلومولو ترڅنګ د انسان نبض او د وینې فشار معلوموي. خو ډېر پام کوئ چې که دغه آله په غلط ډول سره استعمال شي نو ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، په ځانګړې توګه هغه مهال چې تاسې غواړئ د یو داسې چا وینې اکسیجن معلوم کړئ چې هغه کرونا په ناروغۍ اخته وي او میټر یې د 9 یا 15 پر ځای 9 یا 15 ښکاره کړي، نو په دې حالت کې د ناروغ لپاره ګڼې ستونزې مخته راوړلی شي. نو راځئ چې سمه طریقه یې په دې لارښوونو سره دلته واورو. د وینې د اکسیجن له معلومولو څخه مخکې ناروغ ته ځای وټاکئ چې خوځښت ونه لري تر څو اکسیمیټر په دقیق ډول خپله کچه وښیي. پلس اکسیمیټر به د شهادت یا هم په منځنۍ ګوته داسې کېږدئ چې له نوکانو څخه پورته مستقیم پر پوستکي وي، په نوک باندې کېښودل شي. اکسیمیټر په متوازنه توګه کېږدئ او بیا خوځښت مه ورکوئ تر هغه وخت پورې چې کچه معلومه نه کړي. اکسیمیټر مه ښوروئ، دې ته په تمه شئ چې اکسیمیټر په ارامه سره د اکسیجن کچه څرګنده کړي. که چېرته ستاسو حالت خرابېده او د اکسیجن د کمښت احساس مو کوه نو کولی شئ په ورځ کې 3 ځله هم د وینې اکسیجن مو وګورئ. په عمومي ډول که ستاسو د اکسیجن کچه تر 15 پورې وي نو دا نورمال حالت دی، خو که چیرې همدا کچه له 2 ښکته شوه نو سمدستي ډاکټر ته مراجعه وکړئ.